بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه په پوټ نوټ ان نوټ باندې خبره کوم. پوټ نوټ ان نوټ د څه په خاطر استعمالیږي؟ پوټ نوټ ان نوټ د یوه ورډز لغات یا د یوه کوچنۍ جملې په اړوند معلومات دي چې فرضاً زه غواړم چې د یوه لغات په اړه معلومات ورکړم، نو دغه معلومات په د انزرټ په اساس د پوڼې په اخر کې څه کېږي، لیکل کېږي. فرضاً موږ داسې کې لیکنه کړې ده، زه غواړم چې د یوه لغات اړوند معلومات ولیکم. نو رسم زه غواړم چې د ویډیو په اړه معلومات ولیکم یا فرضاً د پینټ په اړه معلومات ولیکم یا کلیک په اړه معلومات لیکم. نو رسم انزرټ باندې پوټ نوټ باندې کلیک کوم، نو زه یې کوم ځای ته راوستم؟ د پوڼې بیخ ته راوستم. نو پوڼې بیخ کې داسې کې یوه شماره هم ورسره ولیکله یو. نو زه د ای لغات د کلیک په اړه معلومات لیکم. دغه چې کلیک کلیک مین to press something. بس دا مو ولیکل په داسې کې دا یې د اړوند معلومات داسې کې وښیي، داسې کې یو ورسره لیکلي، داسې کې څه ورسره لیکلي دي؟ یو. که چېرې پوس وشو داسې کې زه وکلیک ته هیر اوټ زوم کړم، نو کله چې داسې کې وشو کلیک ته، نو د کلیک سره موږ ته یوه علامه ښیي او داسې کې د کلیک سره دې طرف ته کوچنی یو یې لیکلی دی، که سم نه لیدلی کېږي، داسې کې یو یې لیکلی دی. دا مطلب چې په دې باندې څه لګېدلی دی؟ پوټ نوټ لګېدلی دی. کله چې د موس پوینټر ویرم موږ ته میسج راکوي کلیک مین ټو پریس سم تھینګس، یعنې د یو ورډز لغات په اړه مزید معلومات دي چې موږ تاسو لیکلی شو. بل چې دی ان نوټ دی. ان نوټ د څه په خاطر استعمالیږي؟ فرضاً مو لیکنه ډیره کړې ده، زه داسې دروغلم مساوي رینډ سل پاراګراف لیکنه مې کړې ده. نو کله چې زه پوټ نوټ استعمالوم، نو پوټ نوټ د هغې مربوطه صفحې په بیخ کې لیکلی کېږي، او که چیرې زه اینډ نوټ استعمالوم، اینډ نوټ د ټول کتاب په اخر کې په یوه صفحه کې لیکل کېږي. زه غواړم چې پاورپول باندې څه ولګوم؟ اینډ نوټ ولګوم. نو راځم اینډ نوټ ته، نو ګورئ زه د پوڼې اخر یا د کتاب اخر پوڼې ته راوستم او په دې کې شماره وکړله. زه د پاورپول په اړه یو څه لیکم. powerful mean do something is robust. دا مې څه ولګولو؟ دا مو اینډ نوټ ولګولو. اینډ نوټ د پاڼې د ټول کتاب په اخر کې وي، پوټ نوټ د هغې مربوطات صفحې په پای کې وي. که چېرې زه داسې ته وشم، داسې کې پریویوس اینډ نوټ ته وشم، نو دا یو اینډ نوټ نه بل اینډ نوټ ته تګ دی. که چېرې زه وایي چې نه اینډ نوټ نه پوټ نوټ ته سم چې په دې باندې کلیک وکړم، نو کوم ځای ته بیایي؟ مو پوټ نوټ ته بیایي. زه موس پوینټر اوس په دې کې دی. او که چېرې زه اینډ نوټ باندې کلیک کوم، نو مو کوم ځای ته بیایي؟ مو په اینډ نوټ ته بیایي. اینډ نوټ اینډ نوټ په دې ساحه کې لګېدلی دی په پاور پوینټ کې. دا شو نوټس فاست کولی شئ چې نوټس وښایئ. په زه ویو پوټ نوټ ایریا د مو ته وښیي که اینډ نوټ. زه چې اینډ نوټ ایریا د ما ته وښیي چې کله کلیک وکړئ زه یې کومه صفحې ته راوستم؟ اینډ نوټ صفحې ته. کله چې شو باندې کلیک کړئ، زه چې نه موږ ته د پوټ نوټ ایریا وښایه شي، په دې باندې کلیک کړم، موږ ته د پوټ نوټ ایریا څنګه کړه خبره. ښه، د دې نه بلې موضوع ته راځو، ریفرنس ته. په ریفرنس کې مارک سیټیشن ته د یو کتاب اړوند معلومات دي په لنډ ډول سره موږ تاسو کولی شو. کله چې زه په دې باندې کلیک کړم، نیو سورس باندې کلیک کړم، نو دلته ټایپ څه دی؟ زه د کتاب په اړوند معلومات لیکم. اوتر څوک دی؟ فرضاً علي دی، او د علي نه وروسته د کتاب اړوند څه دی؟ نوم څه دی؟ سی سی این ای دی. فرضاً موږ داسې کې ولیکل سی سی این ای، او یار کوم کال باندې یا شوی دی، او سیټي کوم ښار کې فرضاً زه لیکم خوست، او پبلیشر یې څوک دی؟ فرضاً زه چې جان دی، او د شو مورس باندې کلیک وکړئ، او دا ځکه مکمل معلومات اړوند معلومات ترسي دا ټول خانه ورته ډک کړئ، او بیا وروسته په اوکې باندې کلیک.
کله چې په اوکې باندې کلیک کوي سره دغه یوازې دغه معلومات ډېر کم دي. که غواړئ چې د معلومات دې ټول واضح ولیدل شي نو وعلیکم السلام د دې سټایل په اساس باندې کولای شئ ځینې معلومات واضح کولای شئ. او که چېرې دې نه نه وي وروښه بایوګرافي ته بایوګرافي ته انتخاب کړئ په موږ دا بایوګرافي انتخاب کړه. ټول اړوند معلومات CCNA بوک دی او تر عالي دی خوست کې دی جان کې دی او په دومره کال کې څنګه شوی دی لیکل شوی دی. دا په ځینې کتابو کې اړتیا وي چې ځینې کتابو کې لنډ معلومات یا بایوګرافي ولیکل شي. او که چېرې غواړئ چې خپله بایوګرافي کې تغیر راولئ نو داسې کې منیج بایوګرافي ته راشئ او داسې کې کومه دغه بایوګرافي موږ لیکلې وه موږ دغه لیکلې وه یا سیټیشن مو لیکلی وه یا دا ما پخوا لیکلې ده په دې باندې ما کلیک وکړم چې ایډیټ ته راشئ نو په دې کې اړوند ټول معلومات څنګه دي پرته دي. د شو باندې کلیک کوم تاسو ګورئ اړوند ټول معلومات په دې باندې څنګه پرته یا دا بله بایوګرافي ما لیکلې ده په دې باندې ما کلیک وکړو ایډیټ ته راشم نو په دې کې وینئ ټول معلومات پرته دي. ایډیټ کولی شم موږ یې څه په ایډیټ کوو یې څه ختموو کولی شو داسې نه منیج کړو. دا موضوع د بایوګرافي وه. انشاءالله راتلونکي ساعت کې به په انزرټ کیپشن باندې خبرې کوو.